یو لنډ سفر لرم، یوه شپه الا 2 شپې زابل ولایت. لاره هم در باندې ووینم چې سړک څونه جوړ سوی دی. نساجي ساحه ده، نساجي پل دی. سل اتیا بس تر دې اضافه سپیټ نه وم. زه به هم په پسې سمه چې دی واوښتی باره به زه ځینې تېر سم. مال په جلدکو په دې ځای کې به خامۍ نو هغه چې دا څنګه راواوښتم شهر صفا ولسوالۍ ته راورسېدم. شهر صفا ولسوالۍ خې راکه سیده ته یو بوتل اوبه دې راواخلو. چانس لرم دا دی دې ځای سره به ژر کراس ځینې وکړو. جلدک یې ښه ډېر راتېر کړی دی او دا بغلونه بې وینئ تاسو. دا د جلدک په سیمه کې او د مازدیګري ژړی لمر هم دی ښه. دا ځایونه د سایډ واک یې ډېر ور برابر کړی دی او د دغه دوم لاس کار چې د 2-3 داسې صحنو سره مخ سوم چې یعنې زه سوکه سوی نه وای بغل ته نه وای لوېدلی کوم دلته چې دا موټران ولاړ دي په دغه ځای کې دغه دوم لاس د سړک د جوړېدو. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. بجې دي تقریبا د ماپښین 4 او ورځ هم ده د پنجشنبې یعنې د جمعې شپه ده. نو د خیره سره شاته به مې وینئ د نوم یې هغه غټ ښایسته مسجد یو څو ورځې مخکې مې در باندې لیدلی و. نو ډاکټر صاحب خانزاد نجیب دې ډېره زنګونه راته ویل وایي راسه د انګورو موسم دی، انګور ښه پاخه سوي دي، انځر ښه پاخه سوي دي، نو یو میله به وکړو. نو بس ما هم حرکت را پیل کړی دی. ځمه د خیره سره یو لنډ سفر لرم، یوه شپه الا 2 شپې زابل ولایت مرکز کلات ته. نو دورې به انشاءالله ښایسته ښایسته د کلي او د انګورو د میلې د انځرو د میلې ولاګونه درته جوړ کړم. نو اول به ولاړ سو له کندهار ښار څخه تر زابل ولایت پورې یو ولاګ درته جوړوم. نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. او سفر هم دی د موټر لومړنی سفر، هغه غټ سفر چې په کومه نو اوله پلا دی هغه لونګ ډرایو چې ورته وایي دغه دی وینې موټر اول سفر دی. نو راځئ د خیره سره حرکت به پیل کړو. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ګرمي هم ډېره ده او در زه به داسې درته چالانه کړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ستاسو دعاوې ډېرې مهمې دي، تاسې دعاوې راته کوئ چې ښه په خیر سره ورسېږو، سفر مو په خیر سي او بې خطره سي. دا د داینومینې څخه وځم نو بالا به انشاءالله لاره هم در باندې ووینم چې سړک څونه جوړ سوی دی، کم کم کارونه یې پاته دي او هغه دوم درېیم ګل چې ما ورته ویله چې هغه یې څونه سوی دی. دې خواته د اپارتمانونه دي وینې ده ګلکسي کې ده او مخامخ خو نو هغه بنګړۍ په واره ورته وایي که چې ورته وایي هغه ده. نو بس تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ انشاءالله. یوازې یم پر لارې به بانډار هم سره کوو او په تاسو به دا لاره هم ووینم. نو دواړې ګپې به زه به هم نه تېغېږم. دې تیل مې ور واچوله د خیره سره، ټانکۍ یې څنګه سوله پل سوه ښه دغه دې وینې ټانکۍ یې پل سوله. نو تقریبا 25 لیټره تیل مې ور واچول. د تیلو قیمت اوس دی 1 افغانۍ، 1 افغانۍ د تیلو قیمت دی. نو تقریبا ما 25 لیټره تیل ور واچول. نو دا چې دورې ولاړ سمه راسمه بېرته وګرځېږم انشاءالله بس کېږي مې چې ښه به طبیعت ولاړ سمه. اوس هم یمه د کندهار ښار د نساجي په ساحه، دغه دې وینې د نساجي ساحه ده، نساجي پل دی. دې خواته بیا دا شان میان پیدا کېږي، مثلا دا انرجاني دا شان میان پیدا کېږي. زه هم کرار په طبیعت روان یم. د کندهار ښار د امان ولسوالۍ ده او دغه یې کرلي دي پنبه دانه چې ورته وایي هغه د هغه دې وینې کرل سوي دي. بالا نو د دې سیزن هم راځي. بالا نو ځم ښه په طبیعت ځمه 100 بس تر دې اضافه سپیټ نه وم ولې چې هم ښه وخت را روان سوی یم، را باندې ناوخته نه دی او بیا داسې دی چې موټر هم نوی دی، پر غټو لارو مې تر دا اوسه نه دی چلولی. نو معلوم به هم سي راته چې که موارض ونه کړي ښه پر طبیعت به ولاړ سو. نو کیدای شي ستاسو هم دغسې را سره خوښ وي
نو خبر کړي مې تر اوسه هېڅوک هم نه دي. خانزاد صاحب دی یوه ته مې هم نه دي ویلي، نجیب دی ډاکټر صاحب دی یوه ته مې هم نه دي ویلي چې زه درځم. بس دغسې یو دم سرپرایز به ورکړو د خیر سره. نو ښایسته د میوو سیزن دی، د انګورو د انځرو. نو زه به هم میله وکړم په تاسو به هم دا کلیوال ژوند، کلیوالي سیمې، عینو مې نو کندهار ښار و دا خواوې خو مې ډېرې در باندې ولیدلې. نو د دې وارې به لږ څه دا د انګورو میلې را سره وکړئ د خیر. او بله نو نور زه د دامان ولسوالۍ دغه لاس کې یو دروازه معلومیږي، دا د دغه دروازه د مهاجرینو د شهرک دروازه ده. نو ویډیو او ډرایو کول دا یو څه سره تکلیف دی. دا ځکه که تاسو ته یو دروازه در معلومیږي، نو زه یو څه مخته ورسم. دلته یو دروازه ده، دلته دروازه ده، وینې د هغه دروازه، د هغه د مهاجرینو د شهرک دروازه ده. غټ موټر هم کراس کوي، تر بل غټ موټر تېرېږي. زه به هم په پسې سمه چې دی واوښتی باره به زه ځینې تېر سم. اشاره یې راته ایله کړه وایي ځه تېر سه. کور ودان ډېره ډېره مننه، لغونه اوسایي دې راکړه چې استاذ. نو لاره باندې مخته حال نه لرمه، در سره شریکوم یې د خیر. مخته فکر کړی و ما جلدکو دا ځای نه کتله چې مال په جلدکو په دې ځای کې به خامه وي. نو هغه چې دا څنګه را واوښتمه دلته نږدې د دامان څه چې را تېر سوم خامه پر را پېښه سوم. دا چې څونه خامه به وي، تر کوم ځایه به وي، نو دا به مخته سره وګورو. او لږ لږ خټ هم لري، او ما موټر پاک پرېوللی دی ښه. اوس نو زه مجبوره یم چې په دا خټو کې یې کرار کرار په طبیعت وچلوم، تیز تیز نه، ښه په سوکه سوکه چې موټر راڅخه خیرن نه شي. دی بیا وایي وایي راسه ما ته وایي کلفي وخوره. کلفي چې د کلفي نو زه کیسه درته کوم، یوه ورځ مې راخیستې ده، ټوله کالي وشان په خراب کړل، ښه په راوڅڅېده، ویلې سوه، ډېر سیستم یې سره خراب کړئ. نو بیا مې د هغه راهیسې نه ده راخیستې. نو دا سړک خامه دی چې تر کوم ځایه دی، نو وبې ګورو د خیره. تاسو راځئ، زه به ولاړ سم چې هر ځای ختم سو بیا به انشاءالله درته ووایم. زه هم تقریبا نږدې سوی یم د کندهار او د زابل ولایت ویش ته، کوم ځای چې د دې دوو ولایتو تر منځ ویش دی، چې دغه وروسته نور بیا د زابل ولایت مربوطات شروع کېږي. تر اوسه لا زه یم په دغه کې د کندهار ښار په مربوطاتو کې، د کندهار ولایت. نو بالا ښه پر طبیعت روان یو. نو ستاسو ته یو شاټ هم نیسمه، یو معلومات هم در کومه، او خپل ډرایو هم کومه، ښه دواړه درې سره کاره دي. دا هغه دې وینې دلته بس نور د کندهار ښار مربوطات ختمیږي، د زابل ولایت مربوطات شروع کېږي. شهر صفا ولسوالۍ ته راورسېدم. شهر صفا ولسوالۍ چې دا په زابل ولایت پورې مربوط ده، کندهار ولایت پسې نه ده مربوط. زه به یو بوتل اوبه راواخلم چې بیا مې سر درد ونه کړي. به یو بوتل اوبه راواخلم. پهلوانه یو بوتل اوبه خو راکړه، وایي ښې یخې راکړه سیده. ته یو بوتل اوبه به راواخلو. دا وینې شهر صفا بازار دی، هغه زه به دا پهلوان ته پیسې ورکړم. دا دې اوبه مې راواخیستې، عصر جدید په نامه دي. همداسې یو کوچنی بازار یې دی د شهر صفا ولسوالۍ. دا د پراړه موټر وینې، ښه دا نو داسې خطرناک وي. د دې سره به ژر تر ژره کراس کوې، او بیا به خراب ځای کې به کراس بیخي ځینې کوې نه. ته اوس زه وګورم چې زه چانس لرم. دا دی دې ځای سره به ژر کراس ځینې وکړو، ډېر خراب ځای، کوږ ووږ ځای. نو دوکاندار ته وایم پهلوانه دا څنګه اخر بوتل دې راوړی، داسې ته وګورئ په دوړو په دا شان دی. ما ته وایي ویې څښه بوتل پروا نه کوي چې خیرن دی، اوبه یې پاکې دي. شهر صفا ولسوالۍ څخه راووتم، نو سفر مې پیل کړی دی. ستاسو د دعاو برکت دی، او ډېره مننه چې تر دا وخت مو زه زغملی یم، زه او زما ډریوري.
نو ملامتوئ به م په دې خاطر نه چې زه موټر چلوم هم تاسو ته ولاګ کوم. نو کوم چیرې شاټونه خراب وو یا سره ښورېدله نو بخښه به ډېره کوئ. دغه بیا د خټکو مرکز دی وینې ها، دلته اکثره وخت بس درته شاوخوا کري په دا کلو کې، او بیا دلته سړک ته راباسي د خټکو په سیزن کې خټکي بیا دلته خرڅوي. څو زه مخته ورسه نور هم شته ډېرې بس جګۍ ورته جوړې کړي دلته وینې دغه خټکي و بیا خواته خټکي دي بیا پسې راځي بله جګۍ ده کم نه کم خټکي. دغه ځای څخه د یسار فکر کوم د ورځې په جریان کې راشي کوي نو بیا ښه ښایسته خټکي چې خلک رانیسي بالا. ځینې خلک یې کورو ته وړي او دا ځینې غټ غټ موټروانان نه دي دا یې رانیسي بیا چې هر ځای شپه سي بیا نو د شپې یې مات کړي ښه په یخه هوا او فضا کې یې وخوري. نو خټکی هم یو له ښو میوو څخه ده او د خوږو میوو څخه ده، خو متاسفانه پر ما بیخي بد لګېږي. یاره چې ویې خورمه بیا مې نه د شپې خوب نه وي، پزه، غوږونه، سترګې، دا ځایونه دا ټوله بیخي حساسیت ورسره لرم. بیا ټوله شپه ناست یم پزه ګروم یا سترګې ګروم. نو کوشش کوم ډېر ځایونه مې ښایسته ښایسته خټکي پرې ایښي دي. دغه ځین تېر سوی یم د سړک هغه دوم لاس چې دی هغه دوم چیشي ورته وایي ولاک، هغه دا دی تر جردک دوم ګل ورته وایي که چیشي ورته وایي، هغه دا دی وینې تر جردک پورې یې را رسولی دی، یعنې تر جردک یې ښه ډېر را تېر کړی دی. او دا بغلونه بیا وینئ تاسو وینې بغلونه یې هم ښه ښایسته ور برابر کړي. نو په دا دوم لاس کې ډېر برابر سو. ما فکر کوئ چې هغه اول لاس رقمه یې پرېږدي چې دا زیږي موټر به ډېر بد غږ پر کوی ښورېدی به، مګر په دا وارې بیخي سم سو. اوس بیخي لوکس لوکس سړک دی. ولاړ یم د جلدق په سیمه کې او د مازدیګري ژړی لمر هم دی ښه. نو سفر مې ښه و الحمدلله او لاره دونه خامه نه وه لکه څونه چې ما فکر کوئ او باد زیات دی. نو زه به دا سړک در باندې دا دی موټر خو وینئ یا ما ډېر کوشش وکړئ چې زه یې دغه کړمه خیرن یې نه کړمه، خو کیدای سي نه مې خیرن کړی. ورته وګورئ او سړک یې وینئ دا ځایونه د سایډ واک یې ډېر ور برابر کړی دی یا او د دغه دوم لاس کار چې دی هغه هم خلاص سوی دی. نو مخکې چې هغه پلان و دې شان هغه موړې یې درلودې هغه یې اوس ختمې سوي دي. نو دا د جلدک ساحه ده ته وګورئ. نو باد و ډېر بد باد و، زما غږ به مو بیخي اورېدلی لا نه یي، ولې چې دغه زابل ولایت چې دی عموما باد لري، ډېر بد باد لري. نو صرف مې غوښتله چې په تاسو دا سړک ژوی ووینم چې دا ژوی څنګه جوړې سوي دي. لوکس ښایسته سړک دی ماشاءالله. بس نو ورځ په ورځ سمیږي پسې جوړیږي، بغلونه یې جوړیږي. بس نو یوه خبره دا چې په دې وروستیو کې به مو ډېر اورېدلي د افغانستان د ټکرو ودرېږئ زنګ را روان دی، خبره په مابینځ کې پاتې سو چې څوک دی. مور مې ده، د مور زنګ مې را روان دی. نو زه به یې ورته د مور سره خبرې وکړم، ستاسو سره خبرې وکړم. دا سړکونه جوړ سو د افغانستان، بیا خصوصا د کندهار او د کابل سړک. نو د ځوانان ډېر موټران پر ځغلي، ډېر ټکرونه وسو. نو بس تر ما پورې ټولو ته مې دا وصیت دی چې احتیاط وکړئ، احتیاط، ولې چې هم خپله کورنۍ په مشکل اخته کوئ او هم د بل کورنۍ. دا اوس چې زه راتلمه زه پر لارې باندې د دوو درو داسې صحنو سره مخ سوم چې یعنې زه سوکه سوی نه وای بغل ته نه وای لوېدلی، نور سراسر مشکل و، مخامخ را باندې راووتی. دغه د جلدک ساحه ده، ښایسته جوړ سړک دی. نور نو زه هم رسېدلی یم، بیا چې ورسېدم انشاءالله بیا به موږ تاسې خبرې سره وکړو. بیا پر ښه دوړنه خامه باندې د دې وارې بیا پېښ شوم. فکر کوم دلته چې دا موټران ولاړ دي په دغه ځای کې دغه دوم لاس د سړک د جوړېدو کار له کسې روان دی. دا نو بس زابل ولایت ته ډېره تقریبا کمه لار ده، په دغه ځای کې دا سړک خامه دی.
چې زه د دې ځای څخه ووځم بیا خبرې کوو. په خیر سره راورسېدمه، د ښار مربوطاتو ته راداخل شومه، زابل ولایت چې بیا به خامه سره ونه لرو نو مګر داسې دوړنه خامه مې کټ کړې ده ښه پر لکه هم دوړې وې. خو خیر نو بس په خیر راورسېدمه. ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې تر دا وخت مو زه زغملی یم، او خدای پاک دې وکړي چې دا لاره مو لیدلي او د زما په ولاګ مو خوند اخیستی. که څه هم زه یوازې ومه، لږ دقت مې وکړئ، خو بیا هم ښه په خیر راورسېدو، کم پنچري منچري و کم مشکل راته پېښ نه سو. نو داسې بیا چیرې ځو د خیره په زابل ولایت کې چیرې میلې کوو څه کوو انشاءالله په نورو ولاګو کې درته وایمه. نو تر بیا ښه وخت ښې چارې، د الله په امان. بای بای.